پیغمبر علیہ السلام مخیار انسان و صحابه کرام داغه دشمنان نو نه پیغمبر دشمنو چې ګنې وجلې او نه صحابه کرام لیونیانو چې د سر نه دنګل او ځان یې ورته غورځاو هغوی ته د شهادت هغه مرتبې معلومې وې د شهادت هغه درجې ورته معلوم چې د خدای په نزد د شهید څومره لوی مقام دی څومره لویه درجه ده ورونو مرګ خاص مرګ دی مرګ نه خلاصېدل نشته او دا زمونږ ایمان دی چې کم وخت د انسان دپاره مقرر دی نو په هغه وخت به درنه خامخا ساخېږي اینما کنتم یدرککم الموت یدرککم الموت اینما کنتم کم ځای کې چې یې نو مرګ نه خلاصېدی نه شره لاندې کوي بم ولو کنتم فی بروج مشیده اگر که لویو لویو محلونو بلډینګونو کې ولې نه لوی بلډینګ هم تا د مرګ نه نشي بچ کولی مته انسان دپاره چې تبه مقرر ده په تبه به مري ټوخی مقرر دی په ټوخي به مري کینسر مقرر دی په کینسر به مري ګولی مقرر دی په ګولی به مري د بل د لاسه مرګ مقرر دی د بل د لاسه به مري دا خو زمونږ ایمان دی که سړی دا وایي مثلا چې یاره دا څه شو او دا خو که دې فلانکي ځای نه وې تللی نه به مړ دا ایمان نقصان ایمان هم دې ته وایي چې ته په خدای دا یقین او دا ایمان ساتې چې ما له کوم څیز مقرر دی او په کوم وخت مقرر دی په هغه ټیم به د هغه څیز نه زه خامخا مرم چې مرګ شته خامخا راځي په نیټه دی مرګ بې نیټې نه دی دا هم ده چې کوم وخت مقرر دی نه مخکې کېږي وروستو کېږي نو بیا د مسلمان د شهادت نه ولې ویرېږي او بیا رونو داسې شهادت لکه زمونږ دې شهداو ته چې ورسېده دا پرون چې زمونږ د کلي سیف الله صاحب شهید یا د حاجي آباد اسحاق صاحب شهید یا د نور شهدا دا شهادتونه الله 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 داسې سخت شهادت داسې د قطرو وجودونه د قطرو او بیا د چا مقابله کې شهادت د امریکې مقابله کې نه د ټولې دنیا د کافرانو مقابله کې شهادتونه یوازې امریکا هم نه ده ظالمانو اشر ولا راغوښتی دی اشر او شهري آبادۍ باندې په جوماتونو بمباري ده په هسپتالونو بمباري ده ما لا بل یو څو ورځې وشوې یو صحافیان راغلي وو پکې انګریزانو ته پکې ښځې وسې سړي وو نو هغې څه تپوسونه کول نو ما نه یو تپوس دا وکړو یاره د پاکستان دا خلک دی افغانستان سره ملګري دي ما یو وایي که دوی ته هلته اعلان د جهاد وشي دوی به ځي ورپسې مې بلکل به ځي وایي دا ولې یو صحابي باندې تپوس کوي ما ورته وی دا جنګ خو د امریکې او د افغانستان دی که نه وي نو مې د لندن ورسره ولې ملګری دی دا جاپان او د فرانس ورسره ولې ملګری دی تاسو د کفر په وجه یو بل سره د یو مظلوم مسلمان خلاف ولاړ یې او زما د افغانستان د مسلمان رشته خو د لا اله الا الله رشته ده زما د هغه په منځ کې نور څه خپلوي خو نشته زما د هغه رشته داري د لا اله الا الله ده نو ته د کفر په وجه یو بل سره ولاړې او زه د دې کلمې د رشتې د وجې نه هغه خپل لور سره ونه جنګې ودرېږم او بیا وایي یاره وایي مسلمان خلک وایي چې دهشتګرد دي ما وایي په ټوله دنیا کې مې دا ځان سره په غټو الفاظو ولیکې په ټوله دنیا کې به ما ته دا ونه ښایي چې مسلمان چې د په کافر حمله کړې ده وښایه ما ته څنګه دهشتګرد دی مې دهشتګرد دا کافر دی امریکا ده چې دی په دی په مسلمانانو لګیا دي نښتې دي په فلسطین کې مسلمان په اسرائیل حمله کوي که اسرائیل لګیا دی حملې کې اسرائیل لګیا دی په چچنیا کې روس پې لګیا دی نښتې دی په عراق کې پې لګیا دی امریکا نښتې ده په افغانستان کې امریکا نښتې ده نو ظالمانو مونږ درته څه ویلي دي ته راځې په ما باندې بمونه غورځې بمباری را باندې کوې نو که زه خپله دفاع کوم او خپل ځان درنه بچ کوم نو زه دهشتګرد شوم او ته پاک شوې هر دی دې ظالم امریکې د مسلمان په سر اور بل کړی دی زمونږ خویندې دې ظالم کونډې کړې زمونږ ماشومان دې ظالمانو یتیمانان کړل زمونږ وطنونه دې ظالمانو لوټې لوټې کړل زمونږ جوماتونه دې ظالمانو شهیدان کړل او زمونږ قرآن شریفونو پاڼې دوی تس نس کړې تاسو نن ضرب مومن وګورئ او په هغه کې هغه تصویر وګورئ د افغانستان د قرآن شریفونو چې پاڼې په ګولو لګېدلې او تس نس پرتې دي جنرال مشرف وی زما اټم بم ته نقصان دی ستا اټم بم او ستا جوهري ټکنالوژي د قرآن نه زیاته ده هلته په قرآن بمباری کېږي هلته په حدیثو بمباری کېږي هلته په مسلمان بمباری کېږي او دا جهاد نه دی دا مسلمانان خیر دی که مري
خو چې ستا ته نقصان ونه رسېږي که تاسو ته پته یې روناسي تاسو به هم خبرونه اورئ ما تر خو ټي وي نشته شکر دی الحمدلله خو په ریډیو خبرونه اورو په کشمیر کې یا یو ځای بل ځای چې کوم مړه شي نو دوی وایي دومره شهیدان شو داسې وایي که نه وایي شهیدان وایي که نه په افغانستان کې چې دا کم بې ځایه په اسپتال کې دا ښځې او ماشومان مړه شو نو د پاکستان خبرونه څه وایي وی اتنے حالات ہو گئے وایي که نه وایي شهید لفظ نه استعمالوي دومره یریږي ټیزنان او بیا کم شهدا چې د افغانستان نه دلته راوړي هغوی ته لار نه پرېږدي هغه شهدا په تورخم بند کړل نو 8-9 ګینټې په لارو په کشتو کې راته وکړل او پرون دا شهید څومره ظلم قسم دې ویم چې سړی څوک دي ظالمانو سره پرون دغه شهید زه لاړم او ما په ګنداو کې چې زمونږ کوم ملګري دي هغې ته مې ټلیفون وکړ دا تاسو دغلته څه ته ناست یې زما د کلي یو شهید دي تاسو یې نه شئ دغه کولی هغوی پسې را پاڅېدل او بل یې ورسره وکړو دوباره بیا ورپسې مې ټلیفون وکړ مې څه وکړل وایي درغې شهید در ورسېد لږ یو ګنټه پس به درشي بیا نیمه ګنټه 3 پاوه تېر شو بیا راونه رسېد دلته خلکو غوبل کول لیکن ما پله تیاره وه دا خو زموږ دپاره غټه بېغیرتي به خصوصا د تورنګزو ده او مرزو ده د ګردونوا دپاره چې یو شهید مونږ دا حکومت نه وصول نه کړو او قسم دی لکه مې ډېرې بدې خوښې کړې وې مې د ټولې علاقې ته به اعلان کوم او دا د تورنګزو او د عمرزو او د عثمانزو د ګردونوا چې څومره خلک دي نن به موږ خپل غیرت دا مې لکه قصد کړی مې که مرو او که څوک ملګرتیا کوي که نه کوي خو انشاءالله په زور او په زیاتی که هر څه کېږي خو دا خپل شهید به دې موقع ته راوړو انشاءالله دا مې نیت کړی لاړم ټلیفون مې ورته وکړ مې لکه څه چې وکړم قوم زما بلوه دی وی مولوي صاحب لږ صبر وکړه اوس به در ورسي څنګه در ورسي څوک وایي پسوا ته راتاو شو وی نه حکومت گورنر په خپله تللی دی او هلته ناست دی الله او دا به نه پرېږدی نو مونږ پولټیکل سره څه خبرې ترې وکړې نو د هغه بکسم په ټانټو کې ونغښته او در روان کړی دی په غرونو یې در ولي ظلم دی که نه دی ټانټو کې ستا شهید ونغښتلی شو د هغه تابوت او بیا په غرونو په پټو لارو باندې دلته کې راورسېد هم ځان ته مسلمانان وایي یو شهید لا په ځمکه کې یو 2 ګزه ځای په پاکستان کې نشته نن حکومت هوم سیکټري بدل کړ ولې بدل کړ وایي دا شهیدان ولې پاکستان ته راغلل دا شهیدان ولې پاکستان ته هوم سیکټري بدل کړ دومره د امریکې نه یاره د امریکا خدای دی څه امریکا څه شی دی افغانستان سره به څوک کي زه بمبارۍ به مو کي شهادتونه به مو کي خو هغوی که نرې نو لږ فوج خو دې را دننه که پرون یې 11 ګوریله کسان د امریکې سرونه یې پرې کړي دي 11 دوی خبرونه یې نه ښایي او دا حلال کړي دا سرونه به مونږ امریکې نه په تحفه کې لیږو ورته به ښایو ته خو راولېږه هغه هلیکاپټر چې کومې دله وویشتلې هغه چې کوم کمانډوز دي وسلې پرېښودې وتښتېدل دغه نرتوب دې څه شو ورونو د افغانستان مسلمانان د پاکستان د حکمرانانو ډېر زیات خفه دي هغې وی عوام یې زموږ ملګري دي عوام په مونږ ځان وجني لیکن د حکومت نه ډېر زیات خفه دي وي دا څومره چې په مونږ کېږي دا مونږ د پاکستان د حکومت نه کېږي مونږ څه کولي دعا ته پر وختي مې دوا کوو دوا وکړې دوا ته ناست شو سره د وسلې سره د طاقت د حکومت ته مونږ صرف دواګانو ته ناست شو ولې زمونږ مشران بې خونده دي وکړو چې الله تعالی زمونږ دا چې کوم شهیدان دي چې خدای پاک د دوی درجات عالیه نصیب کړي او دا یو اعلان دی درته چې اوس د مانځه نه پس د جمعې د مانځه نه پس په چاغلي په چوک کې زمونږ ښه مضبوطه جلسه ده او هر جمعې پر د مانځه نه پس به جلسې وي هر اتوار پېښور کې جلسه هر اتوار او هر جمعه د مانځه نه پس په چارهله کې جلسه بلکې یوازې چارهله کې نه نن په ټول صوبې سرحد کې په هره ضلع کې جلسه ده عمره دې ظلم خلاف چې دا زمونږ شهیدانو سره دوی کوم ظلمونه کوي او د امریکې خلاف نو مونږ ته په قلار نه یو ناست نو تاسو هم چې مونځ وکړئ انشاءالله ټول ملګري دا یو جهاد خو کولی شئ که دا یو ګنټه نیمه ګنټه خو خپل وخت ایستی شئ که او زمونږ مظاهرې پرامن مظاهرې وي مونږ د جنګ جګړو قایل نه یو نو تاسو ټول چاته دې چوک ته انشاءالله په جلسه کې شرکت وکړئ نو وکړئ رب العالمین دغه شهداو مرتبې بلندې کړي او خدای پاک دې وارثانو له صبر ورکړي الله مونږ هم دا درخواست کوو چې د لویو کافرو مقابله کې خدای مونږ هم د شهادت مرګ راکړي او خدایه دغه امریکې د برطانیې دا فوجونو په خپل قهر تباه او برباد کړي خدای مونږ خو ډېر خفه کړو خدای زمونږ ښځې زمونږ لونه زمونږ خویندې دی کونډې کړئ
زمونږ بچي خدای پاک یتیمانان کړل، نو خدای د امریکا ته تباه و برباد کړي، خدای د دوی ښځې هم تباه کړي، د دوی نرم تباه کړي، د دوی بچي هم تباه کړي، او الله دا بیړۍ په خپل قهر غر کې او چې څوک یې ملګري دي خدای هغه هم ورسره تباه کړي. خدای چې څومره مسلمانان د افغانستان مظلوم مسلمان صرف د قرآن او د سنت لپاره لګیا دی، او د فلسطین او د چچنیا او د بوسنیا او د کوسو چې څومره د عراق دا مظلومان مسلمانان دي، دا ظالمان په ظلم کوي، خدای د هغې ته حفاظت وکړي، خدای د فرشتو په ذریعه حفاظت وکړي، او دا کفري طاقتونه او دا قوتونه په خپل قهر سره خدای تباه و برباد کړي. الله دې شهدا او وارثانو له صبر ورکړي، دغه شهادت مرتبې ورته نصیب کړي، او نور چې څومره شهدا دي په هغه بلډینګ کې بند دي، ګیر دي غریبانان، نو خدای پاک هغې په خیر باندې راویستلی کړي. رب العالمین څوک چې رکاوټونه جوړوي ته پرې د خپل زړه یره راولي او خپل قهر پرې نازل کړي. الله اخر وخت کې په خپل دا کلمه نصیب کړي، لا اله الا الله محمد رسول الله. हर से की हर चाहता वाया